ریاض افریدی یم. نن د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 20 نیټه ده او د جمعې ورځ ده. تاسو به د ما نه شاته وینو چې د ډېر نامتو شاعر ادیب محقق مقدر شاه مقدر صاحب جنازه کیدونکې ده. نن یو بل د خیبر د ادب داسې یو ستوری، داسې یو انور، داسې یوه رڼا خاورو ته کوزیږي چې دوی خلا هم په مودو نشي پوره کېدی. مقدر شاه مقدر صاحب د ژوند په حواله بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه اول خو به دا اظهار وکړم چې د مقدر شاه مقدر صاحب په مړینه باندې ډېر زیات خفه یم. ډېر درد راته ورسېدو. زه که رښتیا خبره وکړم زما ګیره او برېت نه و راغلي چې د هغه وخت نه زما او د مقدر شاه تعلق دی، ژوند دی سره. کله به زه راغلم دلته به ورسره ما شپې کولې، کله به دوی راغله ما سره به یې شپې کولې. او په عمر کې خو زما نه مشر و، خو دا ده چې ما ورسره ډېر زیات وخت تېر کړی، موږ سره یې ډېر زیات وخت تېر کړی. د جمرود په سیمه چې زما د والد صاحب کوم اهم شاګردان وو لکه خیبر افریدي صاحب، منظور چشتي صاحب، اسلم تاثیر صاحب او داسې نور، نو په هغو کې یو اهم شاګرد زما د والد صاحب لالزاده ناظر شینواري مقدر شاه مقدر هم یو اهم شاګرد و. ښه شاعر و، سنجیده شاعري یې کړې ده. ټول عمر یې د پښتو ژبې او ادب ډېر بې لوثه خدمت کړی دی. د خپلو بچو لپاره یې څه نه دي کړي، خو د پښتو ژبې او ادب لپاره چې د ده نه څه هم کېدی شو هغه یې کول. د مړي ژوندي هم ډېر تکړه سړی و، د هر چا ښې بدې ته به یې ځان رسولو. نازک مزاجه غوندې هم و. کله کله به زموږ تر منځه داسې لږ غوندې خفګان هم راغلو، خو بیا به سره یو شو ځکه چې مخکې دو سره ژوند مو سره او زما د والد صاحب سره یې هم ډېره مینه لرله. د خیبر صاحب او د دوی چې کومه زړه حجره وه نو د دوی یوه حجره وه. اول ته به مونږ راتلو، شپې به مونږ کولې. بل دا وه چې دی په سور او تال باندې هم ډېر ښه پوهېدو. هغه محفلونه هم مونږ سره شوي دي، د ده نه ډېر څه مونږ اورېدلي دي. او دا یو شعر خو یې ډېرو خلکو دا یو غزل ووی چې نور د زړه علاج په دوا نه کېږي، نه کېږي اشنا بې له تا نه کېږي. دې کې یو ډېر نازک شعر هم و چې ښکاري د ځوانۍ بوی چې په سطر کړه کلي کې اوس مشغولا نه کېږي. ریو صاحب تاسې د هغه ډېره مننه. مقدر صاحب خو دا سړی چې که په میاشتې وګڼېږو که نه هغه چې کوم کور دی موږ یې نه شو خلکو لا خلی، ځکه چې په وړمبي سر کې په خیبر کې په حمزه شنواري و نظیر صاحب چې ده دلته دا راکور کړی دی چې را خلکو کې ادبي ذوق د ژبې شوق ذوق راپیدا کړی دی. او ډېر جوت کې اوس هم چې هغه خبره کوله چې موږ یو ډېر ورک شاعر دی تاسې به منئ نو ما اکثر غلطېږي. دا په میرا موږ له هېڅ پته نه وه چې دی کوم ځای دی او څنګه چلی و ده چې کور به وکړو دا پېرې چې چورې له په خپلو پښو تله رایي ولې ښځو سره یې خبرې اترې کړي وایي میرا صحیح پته یې لګولې وه. نو مقدر صاحب د موږ د پښتو لپاره ټول پښتو ادب دپاره خصوصي خیبر دپاره ډېر غټ زیان و تاوان دی او الله دې وکړي چې هغه په زامنو کې ایساري داسې کسان چې ادب خدمت کوي او الله دې وکړي چې په هغو باندې دا برکت کېښول شي په شول اوسي. مقدر صاحب په حواله را سره خپل یادونه لږ نوټ کړه. مقدر صاحب خو هسې به ویم چې مو همزولی و، د خیبر صاحب سره ملاقات یې موږ د په واسطه شوی و. دا ډېر کله ته بیماري پرې موږ سره په هر محفل او په هر وخت باندې ملاقات هم شوی شریک شوي یو. مقدر صاحب ادبي خدمت خو چا نه پټ نه لري، که هغه په نثر کې لري که په نظم کې لري، خو هغه د خوی بوی نه یو ډېر ښه انسان و، ډېر خوږ ژبی کس و، خدمتګار و، د ملګریو ښه په مینه پالونکی و. مقدر صاحب په حواله را سره څه یادونه؟ نو ریاض صاحب لکه څنګه چې ته پته چې مقدر صاحب دلته د جمع یو څو یادو کسانو کې و چې پښتو ژبې او ادب دپاره د هغه خدمات هېڅ چا نه پټ نه وي په تش لاس باندې. بل مقدر صاحب کې دا هغه و چې د یو شاعر ښه بده ترې نه ده پاتې شوې، ځان به یې ورسولو. دا هم هغه ده چې شاعران خو خیر راغلي وو، خو په هغه حواله چې کوم شاعران د ادب په هغه باندې ځان ساتي و ډېر غټ مرات و شي نه خلیا پکې یو قسم نشته دی. شاعران هم چې کوم راغلي دي ما وایي تا غوندې داسې په خپلو خرچو باندې راغلي دي او
هغه د شعر دی چې که مردان د خانانو د مردان غزل زما دی. په خیبر کې ډېر لوی سرمایه‌دار او څه خلک شته دی او بیا خصوصا په جنګ کې، خو د جنګ به د هغو په نامه نه یادېږي، دا به د مقدر صاحب په نامه یادېږي. نو مقدر صاحب د الله پاک جنتونه ورکړي. ډېر هېچا وسریځ قسم ښېګړه ونه کړله، ډېر داسې کارجوړي خلک وو چې د هغه سره لاس مدد کولی شو، خو یې نه کړو. اوس د الله پاک هغه جهان ښایسته کوي، انشاءالله چې ښایسته وي ځکه چې مقدر صاحب ښه سړی و. رحمان رحیم لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. الله پاک د مقدر صاحب جنت فردوس نصیب کړي سره د ټولو شاعرانو ادیبانو. افریدی صاحب د مقدر صاحب که نن موږ نه په مادي شکل کې لاړو، خو د شاعرانو ادیبانو افکار ژوندي وي، د هغو خدمات ژوندي دي. او مقدر صاحب په خیبر ایجنسۍ کې په پښتنو کې یو ځانګړی سټایل یې و او ډېر کمال یې دا و چې د پښتنو د ستر کور افغانستان، کویټې، پېښور، یونیورسټۍ، ګوټ له کوواټ له درې له هر یو پروګرام له ادبي پروګرامونو له مشاعرو له تللی دی، ځان یې رسولی دی. او بلې په هره مجله کې په رساله کې ادبي کلامونه یې راغلي دي. بلې د شاعري په رموز ډېر پیدو، په هر یو رموز یې پیدلو. ډېر شاګردان یې مو د خیبر افریدي، د حمزه بابا، ناظر بابا نبات د ډېر کار کړی، ډېر شاګردان یې پیدا کړي دي. نو مقدر صاحب نن د خیبر ایجنسۍ د پښتو یو ډېر ستر ستوری فنا شولو، ډوب شولو، خو د ده افکار وي ژوندي وي، د ده خدمات وي ژوندي وي. او ضرورت یې دې خبرې دی، انبر صاحب تکړه سړی دی چې دا افکار انشاءالله محفوظ ساتي. او وخت په وخت موږ انشاءالله فریدی صاحب دله وی انشاءالله کتابي شکل ورکوو، دا وی ژوندی ساتو، دا وی دنیا کې چې په کتابي شکل موجود شي. څه چې پتا شوي مقدره دي ښه ده چې په ټوله دنیا نه کېږي. نن مقدر صاحب زموږ نه زړه شو دی لاړلو، خپلې سترګې دغې فاني دنیا نه پټې کړلې او په یو لوی سفر باندې روان شولو. ډېر شاعران ادیبان د خیبر د سیمې ویسرا نورو سیمو دلته راغلي دي، په جنازه کې شرکت وکړلو. زه دا ګڼم چې مقدر صاحب څومره خدمات دي د پښتو ادب دپاره، ژبې دپاره، هغه نه هېرېدونکي دي. او دوی د 40 نه زیات کتابونه لیکلي دي د پښتو ژبې او د پښتنو یې ډېر زیات خدمات دي. ویسرا چې کوم ځای کې مشاعرې د پښتو د ادب غونډې وې کېدلې، ما په خپله کتلي دي. زه ویسرا په ځینو هغه کې شریک شوی هم یم چې هغو ته به یې ځان رسولو او په هغه کې به شرکت کولو. خو بل طرف ته که موږ په پښتنو باندې دو په احساس باندې فکر وکړو، نو زه په ډېر مطلب متاسفانه دا ویلی شم چې موږ قبرپرست کلي کې ژوند کوو، دلته چې څوک خاورې شي ښاغلي شي. نو هغه چې مقدر صاحب ته کم د توجه ضرورت و هغه موږ ته ورنه کړی شو. بیا په خاصه توګه چې تېرو څو کلونو راسې دوی په کټ باندې پراته وو او یوې ناروغۍ سره مخ وو، جسماني توګه هم او سره ذهني توګه باندې مفلوج شوي وو. نو کم د حکومت ادارې دي یا داسې ټولنې دي یا سرمایهدار موږ پښتنو کې شته، هغه خدمت یې ونه شو چې کم وله پکار و. نو د دوی خدمات وې تر مودو په پیړو یاد ساتلی شي. دو چې کم تخم بوزغلی کرلی دی او انشاءالله ګلان پیدا کوي. او موږ ټول لاس په دعا یو چې الله دوی ته مخکې سفر آسان کړي او په جنت فردوس کې د الله اعلی مقام وله ورکړي. سراج صاحب د جمرود د سیمې مشر شاعر دی او د مقدر صاحب چوتي ملګری او شاګرد هم. نو دونه به یو څو خبرې د هغوی په هکله ووایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مقدر صاحب د ما استاد هم و او ما ملګری هم و. بیا زموږ د ملګرتیا او د استادي سره دغه حد ته ورسېده چې بیا یې خپل ولۍ ته پکې جوړ شو. هغه د ما د بچو ماما جوړ شو، هغه زما د بچو ماما جوړ شو. تر اخره پورې الحمدلله د ابتدا نه تر انتها پورې ما وې دې سره جوتۍ نه راغلی او اوسه پورې سره هماغه شان د خپله ورورولي او خپله ملګري کوله. او دی چې کوم وخت شاعر شو نو زه به یې دې سره کېناستم، زه شاعر نه وم، خو زه یې دې سره کېناستم چې د شي نه کوم وخت ما اورېدل نو ما د الله تعالی په هغه باندې دومره جذبه راکړه چې هغه ته هغه رجحان ته ما مخه شوه. هغه شی ما هم شروع کړو او پهله اسلام ما د دغه نه اخیستې وه او دره د هغه خیله وه. راږه لاله عمل شه. ازل په ورځ د برخو جواري وه، ای رحمانه چا ګټلې چا بایللې. مقدر شاه مقدر صاحب پرون زموږ سره و، نن زموږ سره نشته دی. د اسم ظاهر او د اسم باطن خبرې دي چې کله د الله په خوښه وه موږ تاسو ټول اسم ظاهر ته راوړو. مقدر صاحب هم را سره موجود و. نن هغه اسم باطن ته د الله په حکم تللی دی، دا سفر جاري دی. نو زموږ ملګری و او که دا ووایو چې هغه د موږ د بچپن ملګری و، ابتدایي ملګری و. موږ د سبق ابتدا هم په یو ځای کړې وه، بیا د شعر ابتدا هم په یو ځای کړې وه.
د خیبر افریدي صاحب سره ناست دی، د سایر افریدي سره ناست دی، او دغسې بیا د ناظر صاحب سره ناست دی، د حمزه بابا سره ناست دی. و د هغې وخت د ټولو ادیبانو شاعرانو سره ناست دی. نو د ده دا یادونه دومره ډېر دي چې که دا یادوو وخت به ډېر واخلي. خو یوه خبره ده چې د شعر او د نثر د لیکلو نه علاوه که په ښه سړیتوب شي نو د ده نه ښه سړی نه و. بې ازاره سړی و، هېڅوک به ونه وایي چې ده څوک ازار کړي دي، چا ته یې تکلیف ورکړی دی. خپل په خانې کې یې د ملنګۍ وخت تېر کړی دی او ښه وخت یې تېر کړی دی. نو د ده کردار چې کوم دی هغه هم د معاشرې دپاره یو مثبت کردار و چې ده به غوښتل چې په دا علاقه کې امن وي، په دا علاقه کې تعلیم وي. کوشش هم کړی دی. په ځان مې څه کانې پورې نه کړې، تقدیره ستا کرښې مې نورې نه کړې. ډېرې هلې ځلې او دا ورزېدل و پاسېدل دا د مونږ د ژوند برخه ده. نن هغه د خپل ژوند سفر تمام کړو او الله پاک دې د ده جنتونه نصیب کړي او الله دې د ده درجې بلندې کړي. زموږ یقین دی چې دی په خپل ښه سړیتوب، په خپل ایمان دی به جنت له ځي. رحیم ریاض صاحب د مقدر شاه مقدر جنازه ده، دا خلک ملګري راغلي دي، شاعران ادیبان. مقدر شاه مقدر د پښتو ادب او په خصوصي توګه د خیبر د پښتو ادب هغه ځلنده ستوری چې نن اخر هغه پرېوته او هغه خپله رڼا یې ته ده. الله دې د هغه په قبر او په کور باندې نور راووري او د هغه روح دې الله ښاد آباد لري. ډېر کار یې کړی دی د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ادب دپاره په دې سیمو باندې. هرې غونډې ته یې ځان رسولی دی، هر محفل ادبي ته یې ځان رسولی دی، هره ناسته کې ناسته کړې ده او ځان یې شامل کړی دی. تقریبا د 100 نه زیات کتابونه کاغه د نثر دي، کاغه د نظم دي، په دغه هکله او په دغه اړه یې لیکلي دي. د پښتو ژبې ډېر خدمتګار سړی و، یو لویه اساسه وه د هغه خلا د نه پوره کېدو ده. الله دې هغه ته جنت الفردوس کې ځای ورکړي او الله دې وبخي. ډېره مننه.